دا دی راغلم ورته ورور ته هغه کسان چې په خپل ورور باندې خفه شوي دي افغانان دي واقعیت دی پې ویاړم غم تمکڑا غم بزکڑم ز غمونو لپیدایم دا پیغور سارا بلدیم تهمتونو لپیدایم غم تمکڑا غم بزکڑم ز غمونو لپیدایم دا پیغور سارا بلدیم تهمتونو لپیدایم دا دی راغلم ورته ورور ته هغه کسان چې په خپل ورور باندې خفه شوي دي افغانان دي واقعیت دی پې ویاړم وبرکاتو زه ستاسو یو غریب ورور په ننګرهار کې جلال آباد ښار کې قرآن شریفونو چوکانه کوم د ژوند د سختو تندو تکلیفونو سره مخ یم ما ډېرې ویډیوګانې خپرې کړې خو داسې یو ورور زما پیدا نه شو چې زما دپاره د یوې روژې دپاره یو شي اخیستی وي نن څلورمه روژه ده موږ قسم په خدای د خدای په وحدانیت باندې مې قسم وي که موږ ډوډۍ پخ کړې تکلیف هم لرم نشم کولی چې د خپل ژوند زه مخکې ویسم راځئ ای افغانانو ای غیرتي بچیانو ما سره کومک وکړئ د الله تعالی څخه دپاره که خپل بچیان لرئ خپل فامیل کورنۍ لرئ نو ما سره کومک وکړئ قسم په خدای چې هر چا ما سره کومک وکړ چې زه خپل د دې روژې نیمایي برخه ثواب دې ته بخم چې هر چا ما سره کومک وکړ زه خپل د روژې نیمایي ثواب دې ته وبخم قسم په خدای چې ورته بخم زما د په ذات د وحدانیت د خدای په وحدانیت باندې مې قسم وي چې زما د کره د خوراک دپاره څه نشته ای زما غیرتي بچیان او حالت نه معلومیږي ډېر زیات مسکین دی او له تاسو غواړم چې راځي داسې یو زمینه ورته مساعده کړو چې په عمرا چاته بیا محتاج نه شي او د ده ویډیو چې ما ولیدله ما پیشلمۍ نه دی کړې په هماغه دقیقه کې د پیشلمۍ په ټایم کې دا ویډیو د ده ما وکتله نو په الله یقین وکړي چې ما پیشلمۍ پرېښود یا پیشلمۍ ته زه څه نه لرم ماشومان مې دي ماما واقعیت دی مستحق دی بدن یې لړزیږي تکلیف کې دی او ده د کار کول هم ډېر سخت دي نو دا زموږ ورور دی پیشلمۍ کې د ده ویډیو ما ولیدله چا راولېږله بیا مې نشر کړله تر څو دا را پیدا شي نو زه یې دومره خفه کړی یم چې ما بلکل پیشلمۍ نه دی کړی نو د کابل نه مې حرکت وکړو دا دی اوس یې څنګ ته راورسېدل یعنې پیشلمۍ نه بعد ما ډوډۍ پرېښوله هماغه پیشلمۍ کې ما حرکت کړی دا دی اوس یې څنګ ته راورسېدم شاید 9:30 8 بجې وي نو راځي ورونو د دې ورور قوي لاسنیوی وکړي واقعیت دی زیات مستحق دی تر څو دته یو کاري زمینه مساعده کو او دغه مشکلات نه وځي خدای دې یو ځای بختو د دې عقل وختي ارمان جاړي زمين مسافرین ورونو باندې څنګه کې چې تا د کاري زمينه مساعده کی د څه یو خپل کار د کار ته نه غواړم چې زه د ستړیا نه خلاص شم او د هر مشکل نه خلاص شم او قرار نه سم او سودا ژوند تیر کوم اصل دی ما په دې یعنی اوس مریض اوس تکلیف لرم ګرځېدل هم نشم او زیاتره په دې ځان بدلې بازار کې سودا خرڅول او جلال آباد ښار ته څو ماشومان دي درې لورګانې مال د خدای درې زامن شپږ دوه منګي هغه هم ټول واړه او واړه دي د ورور یو طرف ته نظم چې د کار ما جوړ کړی نه نو راځي افغانانو ملاتړ وکړي او ان شاء الله چې بعدن ویډیو به تاسو سره شریکو نو دا د سړی ما سره دی او ان شاء الله د سره موږ هغه څه کوو چې دا په خوشحالېږي چې دکان برابر شي کېږي کار دې کېږي الحمدلله داسې کار کېږي دا کرایي ده بیا که سره کوم او کرایي ده میاشتې ستا خپل کور کوم دی بختو د دې عقل ویښ دی ارمان ژاړي ضمیر خاندي مورې ستړې مه شي مورې خیر داسې ورور دی ماما لوري چې په دنیا کې نه دی یو غریب مې ملاقه پېښې یو کاري صاحب ما باندې ورور لري داسې ورور دی پیدا غلی دی ښه تنها دی ولاکه پرېږدم او ډېر سخت مې طبیعت در باندې خراب شوی دی کاري صاحب نو له خپلو مسلمانانو بیا غوښتنه کوم کوشش وکړئ چې د دې ورور لاسنیوی وکړي
بختود دے عقل ویخ دے ارمان شاڑی ضمیر خان دی بختود اب پرین دی د غیرت ته چپاندې ځان بتلو د قرآن کریمونه به شکرانه کول نو دا به د دې نه بعد نه ځي نو راځئ دغلته یو دوکان دی چې خالي دی چې پکې نشته دا ویل زما د کور سره نږدې دی کولی شم دلته دغه دوکانداري وکړم دا ځای دی دا به دا دوکان به انشاءالله ورته خلاصو تر څو د دې کلي سودا هر څه به دلته وي پکې او دا پکې راحته وي نو په الله مو سپارم خوشحاله آباد اوسئ زموږ د پیپال اکاونټ هم موجود دی او همچنان واتساپ شماره ده نو مرسته وکړئ چې دا خوشاله وینو په الله مو سپارم سلام علیکم کمزوري شان وجود کی تندرونو لپیدا یم دا پیغور سارا بلدیم تهمتونو